سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ دوستانو. د دکان لپاره د خریدارۍ بیل څنګه جوړولی شو په ایم ایس ورډ کې. بیسټ فور یو چینل ته ښه راغلاست دوستانو. که چېرته زما چینل به نه وي سبسکرایب کړئ، زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، دغه ویډیو لایک کړئ. ورځو څنګه کولی شو چې په ایم ایس ورډ کې د یو دکاندارۍ لپاره خریدارۍ بیل جوړ کړو. ډېر په اسانه طریقه کولی شو چې جوړ یې کړو. زه ایم ایس ورډ پروګرام اوپن کوم. دلته به تاسو راشئ بیا انزرټ ته، او په انزرټ کې به ټیبل څو خانې ورکول غواړئ، به تاسو چې څه خل بیل جوړوئ هماغسې به خانې ورته انتخاب کړئ. ما دغه خانې انتخاب کړي او دا لومړنۍ بره درې خانې چې کوم دي دا زه مرچ کوم. لیوټ ته به راشئ، په لیوټ کې به دا مرچ سیل کړئ. په لومړي سر کې به دغه دکان نوم ورته ورکړئ چې کوم یو دکان دی ستاسو د څه په نوم باندې دی. فار ایګزامپل داسې مثال زه یو نوم ورته ورکوم. افغانستان کابل ډیټ. او دلته هغه د اخیستونکي نوم ورکو. او بیا ایڈریس ورکو. او دلته سیریل نمبر ورکو. دلته د اجناسو نوم چې کوم اجناس خریداري کیږي، name of دلته به مقدار ورکو quantity. او دلته پرایس. یو خانه بله ورته اضافه کوو. لیوټ ته به راشئ او دلته به ورته انسرټ بیلو. دغه خانه چې تاسو وینئ دا به ونیسئ لکه د ماوس طریقه او داسې ښکته به یې ډراپ کړئ. تاسو ګورئ دوستان، زه لږ د سایز وړوکی کوم چې پوره ښکاره شي. یو دوه درې خانې نور هم اضافه کوم ورته.
دغه خانې چې کومې دي دا زه مرج کوم اوس لیوټ ته به ورشئ او په لیوټ کې به مرج سیل ورته انتخاب کړئ دلته ورکوم انورډز دلته ټوټل اماونت ورکو دلته ویټ او د لاندنۍ برخه کې ډسکاونټ زه لږ سایز غټوم چې تاسو ته پوره ښکاره شي ګورئ دوستانو د دکاندارۍ د خرید لپاره یو ښکلی زبردست بیل جوړولی شو په ایم ایس ورډ کې که دې ته تاسو رنګ یا کلر ورکول غواړئ نو دا به سلیکټ کړئ ټول او ډیزاین ته به ورشئ او په ډیزاین کې به دلته ورته تاسو چې هر یو کلر خوښ و هغه کلر به ورته انتخاب کړئ زما دا کلر خوښ دی مثلا دا کلر مې ورته ورکړ ګورئ ښکلی او زبردست بیل جوړ شو دلته نو د دې طریقه دا کولی شئ چې تاسو د دکاندارۍ لپاره یو ښکلی زبردست بیل ډیزاین کړئ که غواړئ چې دا لیکلو ته ډیزاین ورکړئ هم ورکولی شئ هم ته به ورشئ او دلته به ورته انتخاب کړئ هر یو چې تاسو انتخابولی شئ ورته انتخاب یې کړئ او که غواړئ چې خپل سیمبول راوړئ د پرچې د بیل په څنګ کې یو ستاسو سیمبول وي دی په منځ کې داسې تت غوندې واټر مارک راشي نو دې نه بیرته دا خپل کلر لرې کړئ دا به ټول انتخاب کوئ او دلته به ډیزاین ته راشئ او دلته به ورته نو کلر انتخاب کړئ د دې څخه وروسته به راشئ انزرټ ته ډیزاین ته او په ډیزاین کې به ورته واټر مارک والئ او دلته به راشئ کسټم واټر مارک کله چې دلته راغلی پکچر واټر مارک به انتخاب کړئ او بیا به سلیکټ پکچر باندې کلیک کړئ موږ ورک آفلاین انتخابوو نو دلته به ورته تاسو هغه ځای انتخاب کړئ چې چیرته تاسو سره هغه سیمبول وي نو زه ورځم یو ورته انتخابوم لوګو ما ورته دا خپله لوګو راواخیسته او اوکې مې ورباندې کلیک ګورئ د بیل په منځ کې دا لوګو هم راغله کولی شئ تاسو د خپل د دکاندارۍ نوم ورته ورکئ د بیل په منځ کې به تت راشي کله چې دا تاسو چاپ کئ د دې په منځ کې به یو داسې لیکل وي یا داسې نشان به وي په دې طریقه کولی شئ تاسو چې ښکلی زبردست بیل جوړ کړئ د دکاندارۍ د خرید لپاره امید لرم چې دغه ویډیو ستاسو خوښ شوي که چېرته خوښ شوي زما چینل بیسټ فور یو سره سبسکرایب کړئ زما ویډیو لایک کړئ او د نورو ښکلو زبردست ویډیو لپاره بیسټ فور یو چینل ته ورشئ